تلبیس ابلیس اردو کې هم پیدا کیږي، عربی کې هم دی. هغې کې د شیطان ټول چلونه ښودلي دي. پیران څنګه دوکه کوي، عالمان څنګه دوکه کوي، دکانداران څنګه دوکه کوي، منځ کوونکي، زکات ورکوونکي، روژې والا، حج والا، اودس والا، او د سره مولوي صاحب شپږ ستني، څو ستني ورسره او یکې بادیګري درته وایي. د اول ستنې نوم دی شرک او کفر. تا ته وایي مشرک شه، صوفي صاحب او کافر شه، نشته آخرت باخرت هېڅ نشته، خیر خیریت دی. نو چې ډېر خلک یې کافران کړه که نه، او چې ته ورته کلک ودرېږي چې دا ته څه وایې، زه به مشرک کېږم کافر کېږم، هغه وایي وروره غوسه کېږه مه، دا بله ستن وه. دا د څه شي ده؟ دې درته وایي دا د بدعاتو ده. دا څه شی دی؟ وایي د ځان نه کارونه کوه او هغې ته دین وایه. ته ورته وایي والکه موږ خو علماو سره ربط لرو، دین خو کامل دی، نشم پکې شیونه زیاتولی. ښه غوسه کېږه مه، دا بله ستن به درته ووایم. دا د څه شي ده؟ وایي دا د کبایرو ده. پلار ته کنځه وکړه، زنا وکړه، مور ته کنځه وکړه، کبایر. خو چې د الله فضل سړي سره یې خو تې ساتي که نه، ته وایې نه ناخواشه کبایر زه نه کوم. ښه صحیح ده، دا څلورم ستن وکړه. دا د څه شي ده؟ دا د صغایرو ده. نسوار خو واچوه که نه، یو کار خو وکړه که نه. خو چې د الله فضلي بیا الله تعالی د صغایرو نه هم سړی ساتي. دې درته وایي چې د صغایرو ستن نه کوې که نه، نو دا پنځمه خو وکړه که نه د خدای بنده. دا څه شی دي؟ دې ته وایي فعل المباحات. داسې کارونه به در باندې کوي چې پای کې ثواب نه وي. راځه چې مازدیګر کې چکر ولګو او راځه ګپ ولګو. پوهېږې؟ او چې د الله فضل وي بیا ویې لکه زه وخت نه ضایع کوم. ولې چې ګټه ونه کړي، په ګناه نه کړي او ګټه ونه کړي، خو دا هم تاوان دی که نه. زما یو ملګری ورور یې تللی و سعودي ته، ښه 10 کاله تېر کړي وو. څومره؟ 10 کاله. 10 کاله بعد چې راغی 1 روپۍ م رانه وړه، او خو یوه ګټه یې م ونه کړه او تاوان هم. زه مبارکۍ ته ورغلم، ویل هسې رالې؟ ویل قسم دی چې دا چای او دا میوه دا وي ما بازار نه راوړې په خپلو روپیو. هسې ورته غوسه و. وګوره څوک چې دنیا کې تاوان هم ونه کړي او ګټه هم ونه کړي، هغه ته هم غوسه وي، دا هم تاوان دی که نه. نو فعل المباحات تاوان دی، چې ګټه ونه کړي خو تاوان دی. خو چې د الله فضل نو دین هم بچ کېږي. درته وایي زه دا شپږم ستن خو ووهه که نه، څه خو وکړه که نه. دا څه شی دی؟ دې ته وایي فعل المبذول بترک الافضل. د لږ ثواب کار به در باندې کوي او د ډېر به در باندې پرېږدي. په خبره اوس پوه شوي؟ ښکاره به ښه ډېر خیراتونه کوي، خو پټ چې کوم ځای کې نوم نه وي، ریا نه وي، هغې ته به ګوتې نه وراوړي. پوهېږي که نه؟ داسې کار در باندې کوي. دا شپږ ستنې ورسره مني او دومره خطرناک ویرس دي چې هره ستنې درته وواله 10 مریضۍ ته جوړېږي. داسې ستن نه ده. څو مریضۍ ته جوړېږي؟ 10. سورة الفلق، سورة الناس کې بیا درته وایم انشاءالله. دا ټول ستنې درته یاد. راځه